فریکونسي 11440 پولریزیشن هوریزونټل سیمبل ریټ 4600 FEC 3/4 نننیو ورځپاڼو ته کتنه د سهار 7 بجې او 10 دقیقې. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله ژوند ولرئ او نننی سهار مو هم په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. ګرانو لیدونکو د تل په څیر باندې بیا هم نننیو ورځپاڼو ته د کتنې خپرونه پیل کوو. را سره تر اخره ملګري اوسئ. شهادت ونیزه راغلي دوستانو، خدمتګار ورځپاڼه ده، سرنوشت هیواد، دغه راز برخلیک ونیزه ده، محور او انیس هم راغلي دي. د دې ځینې غټ سرلیکونه او مطالب به زه تاسې سره شریک کړم. را سره ملګري اوسئ. خدمتګار وایي د افغان سولې نښې هڅونکي دي، ولې مخالفت؟ افغان حکومت له وسلوالو سره د طرف په توګه خبرې کوي. افغانستان د سولې نوې لاره خپله کړې. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي بهرني ځواکونه باید ژر له افغانستان نه ونه وځي. روسیې او هند ویلي افغانستان ته د ثبات د راګرځولو لپاره همکاري کوو. افغانان له ژونده مایوسه دي. د امریکایي سلاکار وژنه قصدي ښکاري او د جدي د شپږمې درسونه. دا د خدمتګار غټ سرلیکونه و ګرانو لیدونکو چې تاسې ته مې ولوستل. خدمتګار لیکي وایي داسې ښکاري طالب مشران دې پایلې ته رسېدلي چې نشي کولی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه وګټي. طالبان په دې پوهېدلي دي چې کیدای شي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په متناقض ډول د دوی نفوذ کم شي، ځکه چې د 1990 کلونو په پرتله چې طالبان له کورنۍ جګړې وروسته واک ته ورسېدل، اوس حالات بدل دي. پاکستان اوس د طالبانو یو باوري سیاسي او مالی ملاتړی نه دی او کیدای شي د دوی لپاره پټنځایونه هم برابر نه کړي. واشنګټن پوسټ ته د پینټاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي طالبان اوس په دې پوهېدلي دي چې نشي کولی پوځي بریا لاسته راوړي. دوی کولی شي د امریکایانو وتلو ته انتظار وباسي، خو مهمه خبره دا ده چې دوی به د دې وړتیا ونه لري. پاتې په 5 مخ کې دي. په یو سیاسي لیک کې لوبه وکړي. د واشنګټن پوسټ په باور د نیکو اړیکو د رامنځته کېدو نښې د فرانسې په غونډه کې راڅرګندې شوي چې د افغان سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ د دغه هیواد په منځګړیتوب جوړه شوې وه. د فرانسې له غونډې وړاندې د جاپان په کیوټو ښار کې د جون پر 28مه د طالبانو د شورا د یو غړي قاري دین محمد او د سولې د شورا د غړي محمد معصوم ستانکزي ترمنځ د دوشیشه پوهنتون په منځګړیتوب د امریکا متحده ایالاتونو په هڅونې خبرې اترې شوې وې. د دې ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همکارۍ په پایله کې د سولې خبرو اترو زور واخیست، ځکه پاکستان په دې پوهېدلی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ییز ماموریت ختمیږي او دوی په دې باور دي چې دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د دوی په ګټه نه ده. له همدې امله پاکستان نه یوازې له افغان حکومت سره خپلې اړیکې ښې کړې، بلکې د طالبانو له اصلي مخالفینو یعنې شمالي ټلوالې سره هم ځان نږدې کړ. واشنګټن پوسټ لیکي د پخلاینې لپاره د یو بل ګام په توګه به د امریکا متحده ایالاتونه دا ښه وګڼي چې د قطر پروسه یو ځل بیا پیل شي.
د دې په پایله کې به د بندیانو تبادله ترسره شي او په دوحه کې به د طالبانو لپاره یو دفتر پرانیستل شي چې د پراخو سیاسي خبرو اترو لپاره به د یو مرکز حیثیت خپل کړي. واشنګټن پوسټ زیاتوي داسې تمه کیږي چې دغه پروسه به بالاخره په افغانستان کې اوربند ته لاره هواره کړي، په داسې حال کې چې طالبان به د هرې هغې فارمولې مخالفت وکړي چې د دوی د ملګرو د تسلیمېدو په معنا وي. له بلې خوا د سولې په خبرو اترو کې د امریکا متحده ایالتونه په ګڼو ضروري پایلو ټینګار کوي چې په دې کې د القاعده غندل، د اساسي قانون منل او د ښځو حقونه خوندي کول شامل دي. د یاد رسنۍ د شننې له مخې دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 24مه ملا عمر په خپل پیغام کې وویل موږ نه د واک د انحصار په لټه کې یو او نه هم د کورنۍ جګړې د پیلولو هوډ لرو. نوموړي د اګست په 14مه په خپل یو بل پیغام کې ویلي وو طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي، خو طالبانو تر دې دمه په څرګند ډول القاعده نه ده رد کړې او نه یې هم د افغانستان اساسي قانون منلی دی، په داسې حال کې چې دا د امریکا متحدو ایالتونو غوښتنې دي. د طالبانو په دریځ کې په هغو لیدونو کتنو کې نرمي ښکاره شوه چې د بریټانیې د شاهي متحدو خدمتونو د انسټیټوټ او د طالبانو د 4 غړو ترمنځ په تیر جولای کې ترسره شوې. د بریټانیې لخوا په دې وروستیو کې په یو ریپورټ کې د دغو خبرو اترو په اړه ویل شوي چې طالب مشرانو ویلي دوی له القاعده سره د تیرې ملګرتیا په اړه افسوس کوي. په دغه ریپورټ کې زیاتوي چې د یو عمومي جوړجاړي د یوې برخې په توګه به طالبان د اوربند په اړه هم خبرې اترې وکړي او پر دې سربیره طالبان دې ته لیوال دي چې په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره د امریکایي ځواکونو حضور او اډې هم ومني، ځکه چې دوی په راتلونکي کې په افغانستان کې د ګاونډیانو له لاسوهنې په ویره کې دي. لیکنه په پای کې زیاتوي وی خو په دې وروستیو کې له طالبانو سره د جدي خبرو اترو پر لور حرکت داسې هیلې راټوکولې دي چې په راتلونکي کال کې به د سولې او پخلاینې په پروسه کې ډیر پرمختګ وشي، خو افغان شنونکي په دې باور دي چې که چیرته دغه خورې ورې هڅې سره متمرکزې نشي او د ښکېلو خواو له لورې بشپړ صداقت پکې موجود نه وي، کومې څرګندې پایلې ته به ونه رسیږي. قدرمنو لیدونکو دا د خدمتګار لیکنه وه چې تاسې ته مې وړاندې کړه. صادق صاحب تا ته سلام او ټول لیدونکو ته سلام. مننه، په خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه کورودان، هیله مند یم چې سهار یې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېر کړی وي. درنو لیدونکو سرنوشت ورځپاڼې لومړنی سرټکی تاسو ته یم چې سرنوشت په خپل لومړي سرټکي کې لیکلي بې پیلوټه الوتکې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای نیسي. په 2012 کال کې د بې پیلوټه بریدونو 25 سلنه زیات شوي چې ډېری پکې ښځې او ماشومان وژل کېږي. اوباما د امریکایي ماشومانو پر وژل کېدو ژاړي، خو د هغو ماشومانو په اړه یوه کلمه هم نه وایي چې امریکایي بې پیلوټه یې وژني، چې دا خبره د ګارډین ورځپاڼې ده. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې به په 2012 کال کې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی او دغو الوتکو 333 ځلې پر خپلو اهدافو بریدونه کړي دي. امریکایي رسنۍ لیکي داسې ښکاري چې پینټاګون غواړي د خپلو سرتیرو کمی د دغو الوتکو د بریدونو په زیاتوالي سره جبران کړي. د امریکا یوه امنیتي چارواکي رویټرز ته ویلي چې د بریډ ټور په نوم بې پیلوټه الوتکې کولی شي 20 ساعته په هوا کې پاتې شي او د F-18 الوتکې ځای ونیسي. ویل کېږي چې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کله یوه اړخه ناقانونه دي، له بله اړخه ډېری وخت پکې ښځې، ماشومان او بېګناه وګړي وژل کېږي. د جرمني شپیګل مجلې د براندن براینټ په نوم د 22 کلن امریکایي پوځي کیسه راخیستې چې له یوې تړلې خونې څخه په افغانستان کې بې پیلوټه الوتکې رهبري کوي. برایټ خپله کیسه کوي 15 دقیقې مخکې له دې پاتې چې په درېیم مخکې ده
چې له بي پیلوټه څخه د هلفایر توغندیو برید وکړم د سړک په غاړه مې یو ماشوم ولید وروسته معلومه شوه چې په برید کې 15 ښځې او ماشومان وژل شوي نوموړي ویلي چې هیڅ کله نشم کولی د دې 15 ښځو او ماشومانو وژنه هیره کړم او هیڅ کله نشم کولی چې دا وحشتناکه خاطره له خپل ذهن څخه وباسم نوموړي خپل ملګرو ته په اشاره ویلي چې هیڅ کله مې فکر نه کاوه چې دوی به انسان وژونکي شي او ما هیڅ کله په دې فکر نه وکړی چې زه انسان وژلی شم امریکایي ورځپاڼې هویفنګټن پوسټ او ګارډین هم د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د افغان ماشومانو وژنې ته اشاره کړې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د بي پیلوټو الوتکو د بریدونو له امله وژل شوي ماشومان د امریکا په نیوټان کې د وژل شوو ماشومانو په څیر دي او د نړیوال ټولنې پام غواړي خو هیڅ ورځپاڼه تصویرونه په لومړی مخ کې نه خپروي هیڅ ولسمشر پرې اوښکې نه تویوي او د هغوی د وژل کېدو په اړه خبرې نه کوي ګارډین زیاتوي هیڅوک د هغوی له غمجنو کورنیو سره مرکه نه کوي او هیڅوک رسنۍ ان د خپلو خپرونو یوه دقیقه هم دې ته نه ورکوي چې هلته څه پیښ شوي او څنګه پیښ شوي دي ګارډین په خپله لیکنه کې وایي اوباما په نیوټان کې د امریکایي ماشومانو پر وژل کېدو وژړل خو د خپلو سرحدونو ورهاخوا د هغو ماشومانو په اړه یوه کلمه هم نه وایي چې امریکایي بي پیلوټ یې وژني ویل کېږي چې امریکا په افغانستان کې سربیره په وزیرستان لیبیا یمن سومالیا او عراق کې هم بي پیلوټ الوتکې کاروي چې په نړیواله کچه دا عملیات ناقانونه ګڼل شوي دي په همدې حال کې د انګلستان د دفاع وزیر وایي چې له 2014 کال وروسته چې کله له افغانستان څخه د دوی ځواکونه وځي نو په دې هیواد کې به د بي پیلوټو الوتکو بریدونه هم ودروي د برېټانوي ورځپاڼې د ریپورت پر اساس د دفاع د وزیر فیلیپ هاموند دا څرګندونې انګلستان د استخباراتي سازمان یا M14 او د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوی دی